نو همیشه د کافر او د مشرک قومونو دا طریقه را روانه ده چې کله هم دوی ته د خپل دعوی د رښتینوالي دپاره څه دلیل میلاو نشي نو دوی متکبرانه خبرې کوي او دمکی ورکوي. تاریخ گواه دی چې په هر دور کې دین له چې غاړه ورکړله نو غریبانانو ورکړله. تکبر کې چې راغلی نو دغه خلق دغه بدبخته چې ځان ته بېسوي خو الله ورله بیا څپېړه هم ورکړه دنیا نه هغه رسخت کړه په ذلیله مرګ سره. نو څه ورته وایي زما کار خو یاره ورکول لباس. قالوا لئن لم تنتهي یا نوح لتكونن من المرجومین. ویل دوی که چرتا من نشوی ته ای نوحا خامخا ته بشې د سنګسار کړی شونا. نو همیشه د کافر او د مشرک قومونو دا طریقه را روانه ده چې کله هم دوی ته د خپل دعوی د رښتینوالي دپاره څه دلیل میلاو نشي نو دوی متکبرانه خبرې کوي او دمکی ورکوي. نو دوی ویل ای نوحا که ته زمونږ معبودانو ته د بدې وینا نه منع نشوې نو مونږ به تا په کاڼو باندې په ویشتلو سره هلاک کړو. الله اکبر. دغه نوح علیه السلام دا به دومره په کاڼو باندې ویشه چې کاڼي به پې له پاسه داسې یو انبار کړه. نوح علیه السلام به تې لاندې پروت په دې کې به الله فرشته راولېږله چې کله به یې د هغه نه دا کاڼي اوچت کړه نو دومره به یې ایشتلی و چې دا بدن به شین شوی و وینې به ترې را روانې وي. او بیا الله جل جلاله هغه فرشتې ته وایي ته زما د پیغمبر ته ووایه چې سبا له به ستا څه کاري. نو جواب کې ورته هغه څه وایي نن چې زما کم کارو دغه کار به سبا له هم زمای. نن چې ما کم دعوت ورکاو د وحدانیت دغه به سبا له هم ورکوم. هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته وګوره په هغه ګرمو شګو باندې هغه راکاږي خو احد وایي الله یو دی الله یو دی. نور څه د هغه په ذهن کې نه راتله بس صرف د الله د وحدانیت چغه به هغوی والا. نو دا خلک بیا دمکیانې ورکوي. خو نوح علیه السلام ډیر شکرګزاره بنده و د الله بیا هم شکر ادا کاو. جزه یې پزې نه کولی چې ربه به زه پیغمبر جوړ کړی ما او خلقو خو زه په کاڼو کې دا کړم او زخمی کړم او راشه دا کار پرېږده. نه کار نه پرېږدي. د چا نه مایوسه کېږي نه نو د چا نه به د دعوت په کار کې مایوسه کېږي نه. قسمه قسمه شیطانان به کله به انسی کله به جنی د انسان په شکل کې به ستا دشمن پیدا شي. خلقو ته به کله ستا په باره کې د هغوی په ذهن کې یوه خبره یو خدشه ورچوي بله خدشه به ورچوي چې مړه دا خو داسې خو لیکن مایوسه کېږي به نه. الله بیا مدد او نصرت کوي. الله اکبر. قال رب ان قومي كذبوني. ویل غیر رب زما یقینا قوم زما دروجن کړه لرم. فافتح بیني وبینهم نو فیصله وکړه فمیان زما او فمیان د دوی کې فتحا فیصله وکړه. ونجني او بچ کړه ما ومن معي من المؤمنین او هغه څوک چې ما سره دي د مؤمنانو نه. نو نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت ورکول نه وروستو د الله نه دعا وکړه. 9.5 کاله 9.5 پیړۍ په مونږ کې د یوې پیړۍ لا مونږ په پیړۍ کې لا 3 حصې ته هم نه یو رسېدل او هغه 9.5 پیړۍ د دعوت تبلیغ محنت وکړو. د هغې نه وروستو دعا کوي مایوسه شو چې ربه اوس خدا ایمان نه راوړي. ډیر دعوت مې ورکو د شپې ورلم د ورځې ورلم په پټه په ښکاره یوازې انفرادن او اجتماعا خو لیکن دین اسلام نه قبلی. نو الله فیصله وکړي نو سوی ای رب زمان دی قوم زما تکذیب کو سمی لاری تن رازی
نو بس زما او د دوی ترمنځ جدایي راوله او فیصله وکړه ما او زما تابعدار د دوی نه خلاص کا. نو الله دغه دعا قبول کړه او هغه او خلقو ته نجات ورکو کوم چې په کشتۍ کې سواره شوي وو او د ده نه وروستو چې کوم خلق پاتې شول هغه الله هلاک کړل او په اوبو کې ډوب کړل. د نوح علیه السلام او د هغه د قوم په واقعه کې ډېر نصیحت دی چې د هغې نه قوم نوح هیڅ فایده حاصله نه کړه. په دې وجه د هغوی نه اکثرو خلقو ایمان را نه وړ. الله فرمایي چې ستا رب په هر حال کې غالب دی او د خپلو دشمنانو نه به ضرور بدله اخلي او په نیکانو بندګانو مهربانه دی. په دې وجه هغوی ته نجات ورکو. فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون نو بچ کړه مونږ دلره هغه څوک چې د ده سره په کشتۍ ډکه کړی شوې کې. ثم اغرقنا بعد الباقین بیا غرق کړل مونږ وروستو د دې نه باقي خلقو لره. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت شته